چې دنیا کې یو انسان وړون ته نیکی هم کوي نو هغه هم د الله رب العزت په دربار کې دوچن کیږي زیاتیږي نو معلومه دا شوه چې یو وړه نیکی د الله نه پټه نه ده او د یو وړې نیکۍ چې هغه په اندازې د یو ذرې برابر وي هغه هم د الله نه پټ نه دي نو دارنګې بدي هم د انسان کاغه وړه نه وړی د الله نه پټه نه ده چې څنګه نیکي پټه نه ده او الله ته د هغې علم دی او الله په هغې باندې پوهه دی او هغه دوچن کوي نو داسې د انسان په بدۍ باندې الله رب العزت پوهه دی کاغه وړه نه وړه بدي ولې نه وي ځکه سورې زلزال کې الله رب العزت فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا پس هغه څوک چې هغه عمل وکړو عمل کاو په اندازې د یو ذرې برابر خیر یرهو نو هغه به موویني هغه هم د الله په علم کې ده والله ته معلومات دي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا او هغه انسان چې هغه عمل د بدیو کې نو هغه به موویني دارنګه قرآن کریم سو ځایونو کې دا خبره کړې ده چې الله رب العزت دا خبره واضحه کړې ده چې لا یعذب عنه مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض چې دا الله ذات داسې ذات دی چې دا هغه نه یو شی هم کاغه په اسمانونو کې دی او کاغه په ځمکو کې دی هغه پټ نه دی بلکې هغه د الله رب العزت په علم کې دی لکه قرآن کریم سورہ یونس کې وګوره 1 نمبر آیات دی 61 نمبر آیات قرآن الته فرمای آیات لوی دی ګوره ورته 11 سپاره را وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا الله وی تاسو یو عمل نکوي مگر مونږه پاغه باندې حاضر یو اذ تفیزون فی کله چې تاسو پاغه کې مصروف او مشغول او بیا وګوره ما خبر لراغی وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قرآن فرمائی وما يعزب عن ربک نه پټیږي پستا پر رب باندې ستا د رب نه پټ نه دي سا مم مثقال ذره په اندازې د یو ذرې برابر باندې فی الارض ولا فی السماء نه پزمکا او نه پاسمانونو کې ولا صغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین مگر د الله په علم کې دی هغه ښکارا دارنګه بل ذکر ممدک سی آیات ته نو وګوره قرآن دا مسله بیانای چې د الله رب العزت د ذات نه ستان نیکی پټدا نه بدی پټدا د الله په علم کې ستا وړه نه وړه نیکی ستا وړه نه وړه ګناه الله په علم کې دا د قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت په دربار کې با دا انسان یو عجیبه خبره کوي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا
قرآن فرمائی د قیامت پر ورځ باندې با 149 نمبر آیات دے د سورہ کہف 15 سپارہ را یو کم 50 آیات قرآن فرمائی وَوُزِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا قیامت پر ازبا مجرمان وائی یا ویلتنا وافسوس دے منگلرا ہلاکت دے منگلرا ولی ما لهذا الكتاب دی زما دا عمل نامے دی کتاب بانے سے چل دے دا لا سنگ کتاب دے لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا نید پرخی یو وڑا خبرا یو وڑو کے عمل ولا کبیرتا او نیو لویا خبرا لویا عمل الا احصاها مگر آگے محفوظ کڑے رے ووجدوا ما عملوا حاضرا اوبمومی دی چکم عمل د دنیا کی کاغا وڑو کے دے کلوئی دے نو آغا با عمومی حاضر ولا یظلم ربکا احدا ستا رب پچھا بانیم ظلم نکے لا یظلم مسقال ذرہ معلوم داشوا چی اللہ رب العزت ستا دا وڑی نیکی پتدا نو ستا دا وڑی گنام پتدا ستا دا وڑو کی عمل نیک پتدا نو ستا دا وڑو کی عمل بدم پتدا نو دلوی خود پتدا نو قرآن زکو دلتا دا خبر کئی او انسان تا دا سوچ کے ورا چاہی چی ٹک دا تا تخویل شول کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا کنیکی دکڑ دا پاندازی دا ذری آن ویوتی من لدنه اجرا عظیما اللہ بپاغی بانی اجر خور کئیلوئی خو لیکن اگور دا قیامت حالاتم ساجی بری فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید سنگ حال بوی بیا کل چلاوی منگ دا ہر امت نیو گوار آولو بعض علماء کی دا گواب سو کی نو بعض زینو کی قرآن کی راغلی دی یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون قرآن فرمائی یوم ندعو کل اناس بامامہم آغا و رضیاد کا چی منگ با ہر یو انسان دخپل عمل نامے سرر و غاڑو ہر یو انسان منگ با دا عمل نامے سرر و غاڑو فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون نقیرا اللہ وی آغور زیادہ کا سورہ بنی اسرائیل ولا یظلمون فتیل آرے 71 نمبر آیات دے سورہ بنی اسرائیل 15 سپارہ یوم ندعو کل اناس بامامہم آغور چی منگ برو غاڑو ہر یو ڈالا دخپل امام سرا نو د امام نه مراد سره
هغه عمل چې د مخکې لېږلی عمل نامه، دا عمل نامه به په ده باندې ګواهي کوي. شهیدا او هغه کم ځای کې دي؟ نو هغه 14مه سپاره کې بیا او الله به ورته دلته وایي فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. دا خلق به خپل عمل نامه لولي، دا د دوی دپاره به ګواهي او په دوی باندې به ظلم نه کېږي ذره بر. قرآن دا خبره بیانوي چې دا ګواهي کم ځای کې به وي. نو 40مه سپاره کې غالباً د دغې ګواهۍ الله ذکر کړی دی. سورہ حامیم سجدہ را 20 نمبر آیات دے 20 نمبر آیات. وګوره سوئی قرآن فرمائی حتی اذا ما جاؤوها فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. هر ډله الله به د ګواه سره راغواړي. اوس هغه ګواه څوک دی؟ نو هلته کې وي عملنامه ګواه ده. اوس دلته وایي چې هغه عملنامه کې نور د ده د اعمالو ګواهي ده. وا ګواهي به څنګه وي؟ دارې ګوره حتی اذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قرآن فرمائی تر دی پوری اذا ما جاؤوها چې دا کس دا ډله دا جماعت دا امت دا انسان را وستیشی نو شهد علیهم سمعهم گواہی با کئی پدی بانی غوگونه ددی شهیدا گواہی بددی غوگونه کئی پدی بانی و ابصارهم ددی سترگی با گواہی کئی پدی بانی و جلودهم ددی اندامون با پدی بانی گواہی کئی او سبوی د کسشی گواہی با کئی بما کانو یعملون دا آغا اعمالو چی دی کئی کم اعمال چی آغا دی کئی دا آغی گواہی با پی کئی بما کانو یعملون وقالو لجلودهم لما شهدتم علینا وائی بدئی خپل آغا اندامونو تا لما شهدتم علینا تاسو ولی پا منگ بانی گواہی کوئی نو گورا گواہی را لکنا آغا گواہی د سرالا آغا گواہی د خپل اندامونو رالا د غوگونو د سترگو د اندامونو دا ټول گواهی په دبانی هغه به پیش شي یاد شهیدان مراد چې دی هغه فرشته ده چې په دبانی الله مقرر کړي هغه فرشتي دي چې په دبانی الله مقرر کړي دي هغه به په گواهی کوي اذا جئنا من کل امت بشهید ہر یو ڈلنا ہر یو جماعتنا دا ہر خلقنا اللہ وی منگ بیو گواہ پیش کو نو یا گوانا مراد دغا دے خجی نو قرآن فرمائی افہم کے فرق دے وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا وائی بخپل اندامونو تا ولی تاسو پا منگ بانی گواہی کوئی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء نو قرآن کریم دا مسئلہ بیانی
چې گواه د انسان عمل نامه شوا، گواه د انسان اندامونه شول، گواه په انسان باندې فرشتي شوي، او دارنګي گواه چې کم دی نو دا د انسان د پاره اغا د هر امت نبیو، لکه څنګه چې موږ مخکې بیان کړو. گواه د هر امت سو نبیو، لکه قرآن فرمائی وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. یا دارنګ مخکې ویلیو کنا چې گواه نبی دی، او هغه نبی چې هغه په وخت د امت کې د امت په مخامخ باندې و، نو هغه په امت باندې گواهی ورکوي. څه به کوي؟ امت باندې به گواهی ورکوي. لکه هغه د عیسی علیه السلام متعلق خبره وه، او علامه علوسی رحمه الله دا فرمایلی دی چې الله رب العزت با دا آغی نه دا گواهی دا آغی د حسرت او د افسوس او د رسوایی د پاره هغه اخلي، او بیا د دې پیغمبر گواهی پاغي باندې صدا دا د پاره د صداقت او د تزکیه د انبیاء دا یو دادا. دوی مدارا چې قرآن فرمائی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. څنګه حال بوي چې مونږ د هر امتنا یو گواه غروچت کو. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. او الله وی مونږ تا راولو پاغی باندې گواه. څنګه؟ وی دریم قول دار د علماء چې د دین مراد صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دی. څوک دی؟ صحابه دی. اور په صحابه کرامو باندې چاغی حالاتو باندې بد جناب رسول الله گواهی د پاره د تایید وی. د څه د پاره بوي؟ د تایید د پاره بوي. نو قرآن زکوای وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. را بولو مونږ تعالی را په دغه خلکو باندې گواه. خو یو یاد ساتئ ګوره د شهید نه مراد د الله رب العزت د ذات د پاره چې راضی نو داغې نه معنا دا حاضر ناظر. حاضر ناظر د الله د ذات د پاره چې کله راضی، اور د الله نه ما سیوا د جناب رسول الله د پاره چې کله د شهید مسله او صفت بیانېږي نو په مراد د سبانی په مراد د دې باندې چې بیان کون کې بیان کون کې لکه وګورا دویمه سپاره بالکل لومبنی آیاتونه قرآن کریم فرمائی التا 143 نمبر آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ وی تاسو ما گرزولی یو داسی امت چی وسطا بہتر امت یی لتکونو شہداء علی الناس دید پارا چی تاسو گواہی کوئی پا خلقو باندی سکوئی گواہی کوئی پا خلقو باندی شہداء ویلے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا او وی بدا پیغمبر پا تاسو بانی گواہ بیان کون کے سمانا پیغمبر ام لگیاو پخپل زندگی کی دا اللہ دا دین خبر بیانولا تاسو بم دا اللہ دا دین خبر بیانوئی نو دا شہید نا مراد بیان کون کی دا سنا
چې کنه پیغمبر هم حاضر ناظر معنا ته والی ځکه حاضر ناظر ذات دا یو د الله ذات دی بل څوک چې دی نو هغه حاضر ناظر نشي جوړی دی روایاتو کې راځي امام مسلم رحمه الله دا روایت ذکر کړی دی امام بخاری هغه هم ذکر کړی دی هغه روایت دار چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ لګیاو د سورې نساء نه تلاوت کولو د سورې نساء تلاوت کولو او کله چې دی آیت تر ورسید فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دا سے دے کہ نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی اقرأ علی کتاب اللہ فما بانی دا اللہ دا کتاب لگ اولو والا دا اللہ دا کتاب فما بانی اولو والا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا فرمائی یا رسول اللہ پتا نازل شوی دے وزی پتا اولو والا مالا مزرہ کئی چسو کے وایو زی آورما دا دا اللہ دا کتاب خپل یو مزه دا چې څوک وایي هغه له مزه ورکوي او چې څوک اوري هغه له مزه ورکوي بد قسمت هغه دی چې نه د ویلو توفیق ورته میلاو شي نه د اورېدو توفیق ورته میلاو شي الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته د قرآن سره مینه محبت لګاو هغه نصیب کی الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي الله زمونږ اوقات په دین کې زیات تر هغه ولګي الله زمونږ د دنیا ټول حالات په خپله باندې برابر اور استوار کی الله زمونږ مشکلات او پریشانی لري کی مالی جانی اولاد کورنی بیرونی تمام مشکلات هغه زمونږ لري کی الله د اطمینان سکون د آرام د خوشحالی د ترقی د خیر او د عافیت د قرآن او د سنت مطابق زندگی زمونږ د ټولو نصیب هغه وګرځي الله زمونږ د دې درس سره چې څومره ملګري جوړاو دي دل ترازی کینی دا جوانان ماشومان مشران کشران الله رب العزت د دې ټولو د دنیا او د آخرت خوشحالی نصیب کی څومره زنانا اوري کورونو کې دارنګ نورو کلو کې څومره ملګري هغه د الله دا کتاب په مینه او محبت باندې اوري الله رب العزت د دنیا او د آخرت خوشحالو باندې مالا مال وګرځي الله چې څومره مسلمانان وفات شوي دي د تمام مغفرت او بخنه نصیب کی الله مغفرت نصیب کی الله څومره چې چا د دعاګانو درخواستونه کړي دي الله رب العزت دې ټولو شرعي حاجتونه هغه د غیب او اسبابونه پوره کړي وصلی الله